سلامونه. هیله لري چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په بښنې سره زه لږ مصروف وم او د مصروفیت د وجې دغه درسونو منځ کې لږ وخت براخله، یعنی څه وخت وشو چې ما نوی درس نه و اپلوډ کړی، ویډیو مې نه وه جوړه کړې او دلته مې تاسو سره شریکه کړې نه وه. زه به انشاءالله کوشش کوم چې د فرانسوي زده کړو ویډیوګانې زر تاسو سره شریکې کړم. بله خبره چې یو ځلې بیا تاسو ته تکراروم هغه دا ده چې د دغه یوټیوب چینل کوم هغه اساسي مقصد چې کوم دی، بنیادي مقصد هغه دا دی چې په دې به موږ د فرانسوي زده کړو ویډیوګانې اپلوډ کوو. نو زه به دا تل جاري ساتم، دا به نه ودروم. تاسو کوشش وکړئ ملګرو سره دغه چینل او دغه ویډیوګانې شریکې کړئ او دې نه به همیشه د فرانسوي زده کړې د فرانسوي ژبې په اړه باندې چې کوم درسي ویډیوګانې هغه به زه همیشه دلته اپلوډ کوم، تاسو سره به شریکوم. نو په دغه سلسله کې نننۍ چې کومه زموږ د فرانسوي زده کړو ویډیو ده هغه په یو څو سوالونو باندې ده. څه وخت مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه او هغې کې ما څه داسې جملې راوړې وې ستاسو لپاره چې هغه جملې موږ په روزمره ژوند کې ترې ډېره زیاته استفاده کوو. موږ ته ضرورت دی چې پوه پې شو. بیا ډېرو ملګرو دا غوښتنه کړې وه چې داسې څه جملې جوړې کړه، کوشش وکړه داسې ویډیوګانې ډېرې جوړې کړه، ډېرې داسې جملې راوړه چې هغه موږ اصطلاحات او داسې جملې یا سوالونه چې هغه موږ ته ضرورت یې په روزمره ژوند کې دلته استفاده کوو، تر څو موږ اسانۍ سره وکولی شو دغه خپل بنیادي او واړه مشکلات چې کوم دی هغه حل کړو. یعنې دغه بنیادي جملې زده کړو یا اصطلاحات زده کړو. هر کله چې موږ یو ادارې ته ځو نو هغه موږ د دې جوګۍ یو دومره وکولی شو چې دغه بنیادي خبرې وکړلی شو. بښنه غواړم. نو نننۍ چې کوم ویډیو ده هغه په دغه سلسله کې ما یو څو سوالونه راوړي ستاسو دپاره. هغه ډېر مهم سوالونه دي او هغه ډېر بنیادي او اساسي سوالونه دي تر څو تاسو یې زده کړئ. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، نو دلته ما تاسو ته یو څو سوالونه راوړي. دا هغه سوالونه دي چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کې ډېر زیات استفاده کوو. که چېرې تاسو نو چا نه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو ښه یاست، تاسو روغ یاست، تاسو به څنګه پوښتنه کوئ؟ اسکو ساوا، اسکو ساوا. اسکو چې کوم دی بښنه غواړم، اسکو ساوا یعنی دا تاسو هر کله چې چا نه دا پوښتنه کوئ چې آیا تاسو روغ یاست، تاسو ښه یاست، نو تاسو د اسکو ساوا سره سوال کولی شئ. اسکو چې کوم دی دا په فرانسوي ژبه کې د یس نو کوېسچن مثال لري. د دې جواب همیشه په یس نو کې، مطلب د دې جواب به ها یا نا کې. صحیح ده؟ اسکو ساوا په انګلیسي کې موږ وایو آر یو اوکې، پښتو کې وایو آیا تاسو روغ یاست، یعنی آیا تاسو ښه یاست. یو چا نه پوښتنه کوئ نو دا هغه جمله ده، دا هغه سوال دی چې موږ هر کله چا سره په اول ځل لیدنه کوو یا موږ چا سره روغبړ کوو. اول ځل نه، خو مطلب په ورځ کې اول ځل چې کله تاسو څوک وینئ یا موږ چا سره روغبړ کوو نو موږ ورته وایو چې اسکو ساوا، آیا تاسو ښه یاست. یا یو څوک مریض چا پوښتنې ته ورځو یا داسې یو څه حالت نه یو څوک تېر شوی چې موږ تاسو هغه نه پوښتنه کوو چې آیا تاسو ښه یئ، نو بیا موږ څه استفاده څنګه موږ ترې پوښتنه کولی شو؟ اسکو ساوا، آر یو اوکې، آیا تاسو روغ یاست. نو ما درته په انګلیسي کې هم راوړی د دې معنا او په پښتو کې هم ده. صحیح ده؟ اسکو ساوا. ښه، دا بعضې سوالونه کېدای شي بعضو ملګرو ته ډېر اسانه وي. صحیح ده؟ نو ما صرف نن سوالونه راوړي، صرف سوالونه دي، د دې جوابونه نشته، صرف سوالونه. د جملو سلسله کې نن صرف او صرف سوالونه دي. صحیح ده؟ دویم چې کوم دی هغه دی ایتیو سوغ. صحیح ده؟ ایتیو سوغ مطلب آیا تاسو ډاډه یاست، مطمئن یاست. آر یو شور. صحیح ده؟ ایتیو سوغ مطلب آیا تاسو ډاډه یاست. سوغ مطلب مطمئن کېدل، ډاډه کېدل. صحیح ده؟ ایتیو سوغ مطلب آیا تاسو ډاډه یاست، تاسو مطمئن یاست. انګلیسي کې چې موږ وایو آر یو شور. صحیح ده؟ نو کله چې یو چا سره تاسو خبره کوئ یو د ډاډګیرنې یو مطلب یو پوښتنه ترې کوئ د هغه ډاډ لپاره، نو تاسو ورته ویلی شئ ایتیو سوغ، آیا تاسو ډاډه یاست، شور یاست، مطمئن یاست په دغه خبره باندې یا دغه کار باندې. صحیح ده؟ نو دا دویم. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې کېدای شي بعضو ملګرو ته دا جملې ډېرې اسانه وي، خو کېدای شي بعضو ملګرو ته معلومات نه وي. نو صرف تاسو دا هغه جملې دي چې هغه سوالونه چې تاسو په روزمره ژوند کې ډېر زیات استفاده کوئ. صحیح ده؟ مخکې ځو. دریم چې کوم دی هغه دی avez-vous terminé.
تخمینه ویل کېږي چې ختمولو ته. صحیح ده؟ avez-vous تخمینه وبخئ avez-vous تخمینه یعنی آیا تاسو یو کار یو شی چې دی هغه بشپړ کړی دی ختم کړی دی. صحیح ده؟ انګلیسي کې موږ وایو are you done. یو څوک یو کار کوي کنه are you done آیا ته ختم شي مطلب کار دی ختم کو یا چې کوي هغه په کوم کار کې چې هغه مصروف دی لګیا دی. صحیح ده؟ avez-vous تخمینه avez-vous تخمینه. صحیح ده؟ تخمینه دغه ته وایي ختمولو ته. صحیح ده؟ آیا تاسو دغه کار کوم چې تاسو مصروف یې هغه بشپړ کړو ختم شو کنه انګلیسي کې موږ وایو are you done. صحیح ده؟ مخکې ځو. بل د موږ سره êtes-vous prêt ویل کېږي آماده چمتو. صحیح ده؟ ready چې ورته انګلیسي کې وایو êtes-vous prêt are you ready آیا تاسو چمتو یاست تاسو تیار یاست. یو کار کوو یو چیرته ځو موږ ملګري ته وایو چې ready ځو. صحیح ده؟ نو بیا موږ څه وایو êtes-vous prêt آیا تاسو چمتو یاست تاسو تیار یاست. صحیح ده؟ نو êtes-vous prêt مطلب آیا تاسو چمتو یاست. مخکې ځو. بل د موږ سره êtes-vous occupé مطلب مصروف بوخت. صحیح ده؟ بیزی چې ورته انګلیسي کې وایو êtes-vous occupé آیا تاسو مصروف یاست are you busy آیا تاسو بوخت یاست مصروف یاست. صحیح ده؟ êtes-vous occupé. صحیح ده؟ مطلب are you busy. بل د موږ سره اخیری چې کوم د موږ سره دی هغه دی êtes-vous heureux ویل کېږي خوشحال happy. صحیح ده؟ êtes-vous heureux. صحیح ده؟ دا اش چې کوم دی په فرانسوي کې دا د الف غږ وباسي. صحیح ده؟ êtes-vous heureux آیا تاسو خوشحاله مطلب ته خوشحاله are you happy ته خوشحاله. صحیح ده؟ نو کار کله چې موږ داسې چاته وایو چې ته خوشحاله نو بیا ته موږ څنګه وایو êtes-vous heureux آیا تاسو خوشحاله یاست are you happy. صحیح ده؟ نو دغه شپږ سوالونه ما تاسو ته راوړي چې دا کېدای شي بعضې ملګري پرې ډېر پوهېږي بعضو ملګرو ته معلومات دي. نو دا هغه شپږ سوالونه چې ډېر زیات موږ ته په ژوند کې استفاده کوو دلته په روزمره ژوند کې ته استفاده کوو. باید دغه سوالونه تاسو زده کړئ. کله چې تاسو داسې پوښتنه کوئ د چا نه پوښتنه کولی شئ دغسې تاسو چا نه پوښتنه کولی شئ. زه به کوشش کوم چې هره ورځ داسې یو ویډیو جوړه کړم 6 جملې 7 جملې 8 جملې. ډېر مننه وړم ځکه چې بیا تاسو ته مشکل نه شي بیا هر سوال تاسو یادول یا هر جمله یادول به تاسو ته مشکل وي. ګرامر به هم راوړو نورې جملې به هم راوړو اصطلاحات به هم راوړو. که تاسو کومه پوښتنه لرئ یا تاسو غواړئ چې په څه کې زه درته جملې جوړه کړم یا کوم سوالونو کې تاسو ته مشکل وي نو تاسو دلته کمنټ کولی شئ په ویډیو باندې. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته حتما جواب درکوم. ویډیو همدومره وه په مخامخه.